وی کله چې به په جومات کې چا مونځ وکړو رفع الیدین به یې ونه کړو رکوع له چې به تو په دغه وخت کې او کله چې به سر راوچتو په دغه وخت کې رماه بالحصى نو عبدالله بن عمر به دا سړی په کاڼو ویشتو کاڼې به راوڅو ویشتو لکه پیغمبر طریقه دې به کې ونه کړه کہ عبداللہ ابن زبیر سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق پر رفع الیدین مانی وحل چا بچے مانزے کی رفع الیدین کول عبداللہ ابن زبیر دا رسول اللہ مبارک دخیز ہوئی دا ابو بکر صدیق سے ابن وسے جید صحابی دا بی بی اسماء ہوئی دا زبیر سے بچے صحابی رسول نے اور چی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر رفع الیدین مانی سبوری اغور تا دندنی سی جماعت میں بہر گئی پر روایت تا مسلم کی رازی یوزر سید الکائنات مسجد پر آگئے مانزے کے صحابہ کرام لسنو چیتے اشاری کئی رسول اللہ مبارک ورتوی مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اصناب خیل شمس اسکنو فی الصلاة دا سشوی دی مال را چی تاسی گورم چی منزل کی اشاری کوئی لسن پورتا کوئی دا سی ما تخکاری لیکن شریر او دا مس اسنو لکی دا اسنو دا لکو پرنگ دا لسن موجتوی منزل کی پکلار ادری گئی حدیث دا پاک رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم تجی زمان عوام دو ککے تجی زمان نوجوانان سٹوڈنٹ دا کچا ذہن والا مسلمانان دو ککے او ویچے مانزے کے رفع الیدین دا پیغمبری منز دے او دا حدیث کی ما کتلی دی مانزے کے بلا سنہ پورتا کے دتا 1000 کم نا 1000 احادیث پترک رفع الیدین سے پیش کو یو حدیث نا دونا سننا زر احادیث بزر پدی پیش کم چے مانزے کے رفع الیدین دا منسوخ دی دا نشتا لا پخوب کے پلرزه پروز لکٹا چې د چا تر وګ زما د توري شرنګ دی لا تر اوسه یې مازغه په کلار نه دي چا چې ما سره وهلی اثر پسند